د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د یونما له سرپرست مشر جورجت ګانیون سره کتلې او د دوحې پروسې د کاري ډلو د پرمختګ او راتلونکو غونډو په اړه خبرې ورسره کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وزیر امیر خان متقي له قوله ویلي چې د دوحې پروسې په افغانستان کې د بدیل معیشت او بانکي ننګونو د حل په برخه کې د قناعت وړ لاسته راوړنې په ترلاسه کولو کې پاتې راغلې ده. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې امیر خان متقي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یونما د دفتر له مشر جورجت ګانیون سره لیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس احمد تکل ویل چې په دې غونډه کې د نشهیي توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د ملاتړ په اړه د دوحې پروسې د کاري ډلو د پرمختګ او راتلونکو غونډو په اړه بحث شوی دی. د ښاغلي تکل پر وینا د بهرنیو چارو وزیر د دوحې پروسې د کاري ډلو ځینې لاسته راوړنو ته په اشارې سره ویل چې دا پروسه د بدیل معیشت او د بانکداري ننګونو د حل په برخه کې د قناعت وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړې. ښاغلي متقي د دې ننګونو د حل او په نورو برخو کې د پرمختګ لپاره د عملي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې د افغانستان لخوا د دوحې پروسې په کاري ګروپونو کې قناعت بخښونکی پرمختګ شوی، خو په مقابل کې بیا نورې لوري نه دي توانېدلي چې بدیل معیشت او بانکي مشکلاتو ته اړوند قناعت بخښونکي لاسته راوړنې ولري. په دې کتنه کې د یونما سرپرست ادارې مشر جورجت ګانیون د روانې میاشتې په پای کې افغانستان ته د سولې او سیاسي چارو لپاره د عمومي منشي مرستیال رزماري د کارلو سفر ته هم اشاره وکړه او په دې برخه کې د اسلامي امارت د همکارۍ غوښتنه وکړه. نوموړي د دوحې پروسې د دوو کاري ډلو د تیرو غونډو پایلې هم مثبتې ورزولې او ټینګار یې وکړ چې د بدیل معیشت او د بانکدارۍ ننګونو حل ته به ډېره پاملرنه وشي. د یونما سرپرستی اغلی جورجت د روانې میاشتې په پای کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میرمن روزمیری ډي کارلو د سفر یادونه وکړه او په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. اغلی جورجت همداراز د دوحې پروسې د دوه کاري ډلو د مخکینی ناستو پایلې مثبتې وبللې او یادونه یې وکړه چې په دې برخه کې به لا نور توجه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وویل چې مسکو د افغانستان په اړه له واشنګټن سره مستقیمه اړیکه یا خبرې نه دي کړې. د روسیې د ټاس خبري اژانس سره په یو مرکه کې نوموړي وویل چې په 2023 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز چینل نه و او دا چې سږ کال په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په جوړه شوې غونډه کې مسکو او بیجینګ نه غوښتل چې د هغو هیوادونو سره کار وکړي چې د افغانستان پیسې ساتي او بیرته یې نه ورکوي. روسیه از کشورهای موثر منطقه است و بر قدرت منطقوی است، در حقیقت حالا نمیتونیم که بر قدرت جهانی بگوییم. در رابطه با امریکا در سطح متعارف یعنی در سطح متعارف دیپلماتیک روسیه نفوذی بر امریکا نداره و نمیتونه که نقش را بازی کنه. د افغانستان د شتمنیو کنګلول او د روسیې پرته د نورو هیوادونو لخوا د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ په 4 کلونو کې یو له هغو اصلي ننګونو دی چې کابل ورسره مخ دی. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت راپور ورکړی چې د ترانس افغان ریل پټلۍ پروژې د جوړولو ستونزې حل شوې دي او د هغې د عملي کار د پیل کولو د امکاناتو ارزونې لپاره تخنیکي بحثونه روان دي. دا پروژه د مرکزي اسیا او سویلي اسیا هیوادونو سره د نښلولو تمرکز کوي او تمه کیږي چې یوازې 20 میلیونه ټنه سوداګریز توکي د ریل پټلۍ له لارې ولېږدول شي. د افغانستان ترانس ریل پټلۍ پروژه یو مهمه نښلونکې پروژه ده چې د افغانستان له لارې مرکزي اسیا له جنوبي اسیا سره نښلوي. د 3 اړخیزو تړونونو له مخې دا پروژه به د ازبکستان له ترمنځ ښه راپیل شي او د افغانستان له لارې به د پاکستان پېښور ته ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزارت د یادې پروژې د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. هغه هیوادونه چې غواړي په دغه پروژه کې پانګونه وکړي ټولګټو وزارت ورسره همکار او هرکلی کوي. دا پروژه د بیلابیلو دلایلو په تیره په افغانستان کې د امنیت نشتوالي له امله پیل نه شوه. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د پروژې پورې اړوند مهم څارونکي دندې یې حل کړي دي او اوس مهال د امکان سنجونې مطالعاتو باندې کار کوي. اقتصادي کارپوهان د غړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي اړیکو د پراختیا لپاره د دې پټلۍ جوړول اړین ګڼي او له اسلامي امارت غواړي چې د داسې پروژو پر وړاندې د ننګونو د حل لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
امارات اسلامی افغانستان نهایت تلاش بکنه تا تماما موانع هایی که فرارای همچون پروژه منطقوی وجود داره اینا را برداره، به دلیل ازی که حرکت کردن همچون پروژه منطقوی بر علاوه ازی که میتونه فرصت های شغلی را ایجاد بکنه، در کنار از میتونه اعتبار سرمایه گذاری را در افغانستان به نهایت افزایش بده و ما شاهد سرمایه گذاری های بزرگ دیگه در منطقه خواهیم بود، مانند حرکت کردن پروژه تاپی کاسای 1000 و تاپ. افغان ترانس من حیث یک پروژه واسط و رابط کشورهای آسیای میانه را به جنوب آسیا وصل میکنه و قطعا که نقش پاکستان در پروژه برازنده است و هر پیمانه‌ای که ما کنار آمده باشیم و تشنج و نزاع میان پاکستان و افغانستان کاهش داده باشیم، طبیعتا اثرات مثبت میتونه به اقتصاد هر دو کشور و حتی کشورهای منطقه داشته باشه. د اټکلونو له مخې احتمال شته چې د دې پټلۍ له لارې به 100 میلیونه ټنه سوداګریز توکي له ازبکستان او پاکستان ته صادر شي او دا به د ترانزیت لګښتونو کمولو کې مهم رول ولوبوي. نږدې 400 کډوال کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې افغانستان د بشري ناورین د حل لپاره 950 میلیونه ډالر بیلانې مرستو ته اړتیا لري. نن چهارشنبه 400 کډوالې کورنۍ له بېلابېلو لارو حفاظت ته دننه شوې. د راپورونو له مخې 9 کورنۍ د نیمروز له ورېښمو لارې، 14 کورنۍ د هرات له اسلام قلعه، 18 کورنۍ د کندهار له سپین بولدک، 314 کورنۍ د ننګرهار له تورخم او 28 کورنۍ د هلمند له بهرامچه څخه افغانستان ته راستنې شوې دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې یوازې 11 راستنېدونکي دندې لري چې د دې کورنۍ د ژوند په اړه اندېښنې راپورته کوي. د کډوالۍ کارپوهان وایي چې د کډوالو پراخه راستنېدنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې حکومت د اقتصادي سرچینو له کمښت، د مناسبو کورونو نشتوالي او محدود کاري فرصتونو سره مخ دی. هغه ستونزې چې د راستنېدونکو ژوند ته یې جدي ننګونې رامنځته کړي دي. در حال حاضر دولت افغانستان با توجه به وضعیت اقتصادی، کمبود منابع و نبود برنامه‌های جامع، ظرفیت کافی برای اسکان پایدار و حمایت مؤثر از خانواده‌های بازگشته به طور کلی را ندارد. این خانواده‌ها پس از بازگشت با چالش‌های جدی از جمله بیکاری، فقر، نبود کار و اشتغال زایی، سرپناه مناسب، دسترسی به بخش‌های آموزشی و همچنین محدودیت‌های خدمات اساسی و مشکلات اجتماعی و امنیتی مواجه می‌شوند. په ورته مهال کې یونیسف د روانو کړکېچونو په تیره د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو په حواله اعلان کړی چې افغانستان د 12 میلیونه خلکو د ژغورلو لپاره د 950 میلیون ډالر بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د سازمان پر وینا له دې خلکو 4.5 میلیونه ماشومان دي او د مرستو د دوی د بقا او پرمختګ لپاره حیاتي ده. یونیسف خبرداری ورکړی چې د نړیوالو مرستو بندیدو د کډوالو د اخراج زیاتوالی په هیواد کې اقتصادي رکود لا پسې خراب کړی دی. هغه بحران چې هر ورځ مخ په زیاتېدو دی. بدون کمک‌های بین‌المللی قابل توجه و یک برنامه جامع بازسازی اقتصادی، توان پاسخگویی به نیازهای این مهاجران بسیار محدود خواهد بود. واقعیت تلخین است که اکثر این خانواده‌ها به فقر، بیکاری و عدم دسترسی به خدمات پایه باز می‌گردند. بدون سرمایه گذاری جدی در اشتغال زایی، بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت نیازهای خدمات رسانی، این بازگشت‌ها نه تنها فشار کوتاه مدت بر دولت وارد می‌کنند. د یادونه ده چې 2 ورځې وړاندې نږدې 1500 کډوالې کورنۍ هیواد ته راستنې شوي او د شمیرو پر بنسټ تر اوسه پورې له ایران او پاکستان نږدې 2.8 میلیونه کډوال افغانستان ته راستنه شوي دي. د هند د پاوځ مشر ویلي چې په پاکستان کې 8 فعال ترهګریز مرکزونه شتون لري چې دوی د کنټرول کرښې اخوا او شپږ نورې د نړیوالې پولې په اوږدو کې موقعیت لري. هغه خبرداری ورکړی چې که کوم اقدام وشي نو هند به سمدستي ځواب ووایي. په ورته وخت کې د هند د پاوځ مشر تایید کړی چې د سیندور عملیاتو په جریان کې 6 هندي الوتکې ویجاړې شوي دي. هغه ویلي چې په راتلونکي جګړه کې به هند باید د هند هوایي ځواک ته نور زیان د مخنیوي لپاره له غوره او اغیزمن استراتیژۍ څخه کار واخلي. د پاکستان او هند ترمنځ د ناندرو په دوام کې د هند د پاوځ مشر ویلي چې په پاکستان کې 8 د ترهګرو کمپونه فعال دي چې 6 د کنټرول کرښې اخوا او 2 د نړیوال سرحد په اوږدو کې موقعیت لري. तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं.
जिसमें से 2 तकरीबन IB के अपोजिट हैं और 6 LC के अपोजिट हैं। په پاکستان کې اته د ترهګرو کمپونه فعال دي چې شپږ یې د کنټرول کرښې اخوا او دوی یې د نړیوال سرحد په اوږدو کې دي. که هر ډول هڅه وشي هند به چټک اقدام وکړي. और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको जो हमारा इरादा है हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे. په همدې حال کې د هند د پوځ مشر منلې چې د سندور عملیاتو پر مهال د هند شپږ الوتکې له منځه تللې دي. هغه ویلي چې په راتلونکو شخړو کې به هند اړ وي له لا ښه او اغېزمن ستراتیژۍ کار واخلي څو د هند د هوایي ځواک د نورو زیانونو مخه ونیول شي. So, based on the lessons drawn during Operation Sindoor and after losses of the IAF resulting in 6 jets down and in line with the Indian Army's belief هوکي د سندور عملیاتو پر مهال د هند شپږ الوتکې له منځه لاړې او په هر راتلونکي شخړه کې به موږ اړ یو چې له یوې لا ښه ستراتیژۍ سره جګړه وکړو تر څو د هند د هوایي ځواک د نورو زیانونو مخه ونیول شي. له دې سره سم د هند د پوځ مشر ویلي د سندور عملیاتو 22 دقیقې لومړنی برید د ترهګرو پر مخو تر سره شو چې د پاکستان د پریکړې کولو بهیر یې ګډوډ کړ. Through 22 minutes of initiation on 7th May and an orchestration that lasted 88 hours up to 10th May. لومړی مهم بدلون هغه 22 دقیقې برید و چې موږ یې د ترهګرو پر هدفونو تر سره کړ. د هغوی د پریکړې کولو بهیر په بشپړه توګه ګډوډ شو او هغوی ته وخت په کار شو چې درک کړي څه روان دي. پاکستان د سپوږمکۍ له لارې بشپړ معلومات لرل چې کومه بیړۍ، کوم برید یا محوري حرکت، کوم اصلي قطعه یا کومه الوتکه چیرته او څه وخت خوځېږي. کله چې هغوی دا ټول معلومات سره وتړل نو ویې ویل چې اوس د دې جګړې د درولو وخت را رسېدلی دی. Including CAPFs, intelligencies. له دې ټولو سربېره د هند د پوځ مشر ویلي چې هېواد ته د توغندیو ځواک سخت اړتیا ده ځکه نن سبا راکېټونه او توغندي په ګډه د جګړې د اغېزمنولو وسلې ګرځېدلې دي. तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हाँ. आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं. موږ د توغندیو ځواک ته اړتیا لرو. نن به تاسو ووینئ چې راکېټونه او توغندي سره یو بل کې ګډ شوي. ځکه که موږ غواړو اغېز رامنځته کړو نو هم راکېټونه او هم توغندي کولی شي. موږ د راکېټ توغندي ځواک په لور ګورو ځکه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ پاکستان د راکېټ ځواک جوړ کړی او چین هم داسې یو ځواک رامنځته کړی دی. دا د وخت اړتیا ده چې موږ هم داسې یو ځواک جوړ کړو. उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है. دا په داسې حال کې ده چې پلاګان برید د جمو او کشمیر په پلاګام سیمه کې یو ترهګریز برید و چې امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ویل کېږي د برید موخه د سیمې امنیت ګډوډول او ویره خپرول بلل شوی. له برید وروسته هندي ځواکونو د ترهګرۍ ضد عملیات چټک کړل او امنیتي تدابیر یې سخت کړل. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.